بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين والنصيحة كما قال عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دا یو څه سوالونه سوي دي، دا هغه جوابونه زه درته وایم او دا مسلې چې دا ډېر ضروري دي چې سړی پوښتنه وکړي او بیا عمل پر وکړي. ولې بعضې وخت انسان دا چرت وایي چې دا زه سم کوم، مګر پوښتنه یې نه یې کړې، نو په هغه صوب د 50 کالو 20 کالو 10 کالو مسایل یې د خراب شي. وایي ښه دا دغسې و، موږ ټول دغسې دي، نو خو پوښتنه وکړه. په قرآن کې راغلي دي فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. په یو شي که ته نه یې خبر پوښتنه وکړه، ان کنتم لا تعلمون، که په هغه ته نه یې خبر نو پوښتنه وکړه. نو دا ستاسې مسایل چې د هغه جوابونه به زه درکړم. اول سوال دا دی چې دغه کوچنۍ پیدا سي، خلک مخ پیټک ورکوي، پیسې ورکوي، هدیه ورکوي، دا په چا اړه لري؟ نو علما وایي مثال په پلار اړه لري، په مور اړه لري، د کوچني حق دی د چا دی؟ په دې کې علما وایي عرف، په دا عرف کې، په دا خاندان کې، په دا رواج کې، په دا کمیونټي کې څنګه حساب کېږي. معنا زموږ په افغانانو کې، په کندهاریانو کې، په پښتنو کې د هغه څه حساب کتاب دی، د هغه په حساب د پیسې د هغه دي. نو اوس اکثره دغه پیسې د کوچني دي، نو اوس که د مور ته یې ورکړې، که پلار ته یې ورکړې، باید چې دا پیسې د کوچني دپاره استعمال شي. دا نه دي چې یا دا د پلار دي یا دا د مور دي، د دواړو کې د هېچا نه دي، بلکې د کوچني دي، نو د هغه دپاره چې دی استعمال کړي، د کوچني د حق دپاره. او دا په عرف کېږي. اوس کله زر چې دی د نجلۍ واده سي زر ورکړي، نو دا د چا دي؟ نو اکثره وخت وایي دا د خاوند دي، ما زه جېت ورکړي. اکثره بیا دا ویل کېږي یا په زانیې ورکړي. نو عرف دې ته وایي چې څنګه په هغه کمیونټي کې، چې څنګه په هغه خلکو کې رواج دی، د هغه په حساب دا خبره منل کېږي. دویمه مسله دا ده چې دا کوچنۍ پیدا سي، مسکریش ورته وایي چې ضایع سي. نو علما وایي که لاس و پښې سم و، اگر چې دی پیدا سو، مړ پیدا سو، مګر که نه کې لاس یا پښه یا پزه سم و، نو د دا کوچني نوم ایږدول کېږي او د هغسې دا کوچني جنازه کېږي. او د هغه بعده چې دا ناپاکي شروع سي، دا ښځې دې ته نفاس ویل کېږي. درېیمه مسله دا ده که یو چا قرباني نه ده کړې، اختر چیر سو، اختره یې نه دی کړی، نو دا پوښتنه یې کړې اوس څه وکړو؟ نو اوس دغه نه پیسې راواخه، دا د اخترې پیسې هغه پر تا باندې واجب دی چې هغه صدقه کې غریب ته یې ورکړې، لکه زکات. داسې د زکات په رقم پر سړي باندې دغه پیسې ورکړه، چې پر سړي باندې زکات کېږي، هغه ته دا ورکړه. نو دا د هغو خلکو دپاره دی چې اختره یې نه دی کړی، باندې واجب و مګر اختره یې نه وکړي، نو دغه نه پیسې دي یو چا ته په صدقه ورکړي. بله پوښتنه یې دا کړې ده چې دا سترګو باندې مسکاره وال کېږي، نو پر هغه باندې اودس صحیح دی که نه دی؟ دا ښځې پر دا سترګو وهي. نو علما وایي دا مسکاره چې ده، وایي که اوبه نه ورسېږي نو ستا اودس نه صحیح کېږي، او که اوبه ورسېږي نو بیا اودس صحیح دی. مګر اکثره مسکاره وایي داسې چې اوبه نه ورسېږي، نو په هغه حساب سره بیا نو دغه صحیح نه دی، اودس صحیح نه دی. خو بیا هم که داسې مسکاره ده چې اوبه نه راګرځي، نو بیا نو اودس صحیح دی. بله مسله دا پوښتنه تا کړې وه چې یو ورور پوښتنه کړې وه چې زه بعضې یو چا ته وایم چې لمونځ وکړه یا ږیره پرېږده، دی وایي، یا یو ښځې ته څوک وایي چې نه کې پرده وکړه، وایي زموږ په زړه کې دي دا خبرې، نو زموږ سره بحث کوي. د دې دپاره دا ډېره مهمه مسله ده. ګوره د یو چا سره پر دغه شیانو باندې بحث مه کوه، دا ټولو ته پر دغه شیانو بحث مه کوئ. اوس دی مثال ږیره نه پرېږدي، یا یو ښځه ده پرده نه کوي، یا یو سړی دی لمونځ نه کوي، دا خو ګناهګاره دی. مګر خدای نه کرده که ته بحث ورسره کوې، داسې د خولې څخه یوه خبره راوکاږي چې هغه کفر ته ورسېږي. نو علما وایي بحث مور سره کو، بلکې فایدې ورته وایي چې لمونځ وکړې دغه یې فایدې دي، چې ږیره پرېږدې دغه یې فایدې دي، چې صدقه وکړې دغه یې فایدې دي، چې پرده او حیا اوسې دغه یې فایدې دي. فضایل ورته وایي چې د ده شوق پوره سي. بحث مور سره کو، بحث کېدلی سوی دی د خولې څخه کفر راوکاږي او ته ګناهګاره سې.
بله مسله دا لیکلې ده اخري چې پوښتنه یې کړې ده چې دغه لاس ښکاره کول د نفر ته دا خو عامه مسله ده اکثر تاسو په خبر یاست په حدیث مبارک کې دا راغلی دي وایي لاس یو چا ته ښکاره کول چې زما ته وګوره زما نصیب وګوره زما قسمت وګوره زما بخت وګوره وایي که دغه سړي ته ته ورلې نو ستا د 40 ورځو لمونځونه نه قبلېږي دا خو یو او هغه خبره چې د درته وویله که تا یقین پر وکړي چې ولا سم وایي د رښتیا وایي وایي نو کفر ته ورسېدلی که چې دا ویل چې دی رښتیا وایي نو دا خدای د غیب خبره درته وکړه د غیب خبره به له خدای څوک نه پېژني نو دا کفر ته ورسېدلی او که جماز لاس ښکاره کړي خبره چې یقین نه وکړي 40 ورځې د دغه سړي لمونځونه نه قبلېږي نو الله تعالی چې موږ ته سمه د اسلامي لار ټولو ته راوښیي چې دا خپل مسائل الله سبحانه وتعالی په قرآن کې وایي فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون نو دا ستاسو پوښتنې د هغه جوابونه وه واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین